رجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة وجواز القعود متربعا ومحتبيا. کتاب ریاض صالحین یوصلو اتشتم نمبر باب دی په باره د دې کې چې ستون استاغ پریوتل دا د دې جوازوالی کې چې دا جایز دي او یو وخت په بل خپه باندې اړول او کې خودل دا جایز دي، خو په دې شرط باندې چې د عورت ښکارواله دا پکې نوي او د هغې ویره پکې نوي. او متربع ناسته او محتبي ناسته د دې جوازواله. متربع ناسته دې ته ویل کېږي دا څنګه چې دا سړی ګونټې راماتې کې او داسې قطې کې دا څنګه چې موږ ناست دې ته متربع ویل کېږي. او محتبي ناسته دې ته ویل کېږي د وروسته حدیثونو کې هم راشي. محتبي ناسته دې ته ویل کېږي احتبا او محتبي دې ته ویل کېږي چې سړی د خپې د زنګونان داسې ودرې او دا خپل رنونه د ګېډې ته راوړاندې کړي او دغه شان ته د پونډۍ داسې ودرې لکه دېس او لاسونه سړی د دې زنګونانو نه داسې تاو کړي. دې ته محتبي ناسته ویل کېږي. دا هم جایز ده. په دې کې اول نمبر حدیث دی عن عبد الله بن زید رضی الله عنهما. عبد الله بن زید رضی الله عنه فرمایي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد. دي عبد الله بن زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدو چې په جمعات کې ستون استاغ دا پروتو او په دې طریقه باندې چې واضعا احدى رجليه على الاخرى او نبی صلی الله علیه وسلم یو وخت دغه شان د په دې بل خپه باندې اړولې و او د الله پیغمبر پروتو. یعنی دا ناستا دا پر وتل دا جایز. سړی ستون استا پریوزي لکه دا خېټه ورته اوچتي ملا او دا لاندې حصہ د ملا طرف چې دا لاندې ځمکه باندې لګېدلی سړی سیده پروت سره موچتي او دغه شان د خېټه موچتي دغه ته ویل کېږي ستون استا. او یو وخت په دې بل باندې سیاچول نبی صلی الله علیه وسلم په جمعات کې دغه شان ته پروت دا جایز شو. متفق علیه روایت دی. دا دویم نمبر حدیث جابر بن سمره رضی الله عنه فرمایي وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. دا وی چې نبی صلی الله علیه وسلم وو چې کله به د سحر منځ کو نو د الله پیغمبر به تربع کې ناستو، یعنی د خپلې د خپې د ګونټې به سلامات کړي او دې به نبی سلام دغه شان ته کې ناستو به تر دې پورې چې لمر دغه شان د ښکارا او واضحه او خو خيستار او وختو او نبی سلام د هغې پر دغه شان ته ناست. دا روایت د ابو داود او صحیح روایت دی. دریم نمبر روایت دی عبد الله بن عمر رضی الله عنه فرمای رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا. دا ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدو چې د کعبې په صحن کې او برنده کې د الله پیغمبر هغه دغه شان ته ناستو. څنګه ناستو؟ یعنی خپل هغه ګونټې راماتې کړې محتبي ناستو. محتبي ناسته مخکې مونږ ویل چې محتبي ناستې دی ویل کېږي چې دغه شان ته هغه سړی د خپل زنګونان را اوچت کړي او دا پونډۍ ولاړې ودرې او زنګونه د خپل لاسونه دا د دې پونډو دغه شان ته تاو کړي. د الله پیغمبر په داسې طریقه باندې ناستو. نو بیا عبد الله بن عمر دی خلکو ته دا روایت ویل ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء. قرفصاء روایت بخاری دی. او عبد الله بن عمر دی خلکو ته خپل لاسونو باندې هغه شکل د احتباء د ناس ته جوړ کو چې دې ته ویل کېږي احتباء. ما د الله پیغمبر دغه شان ته ولیدو او دې ناس ته په عربی کې قرفصاء مرته ویل کېږي. قرفصاء او احتباء وته هم ویل کېږي. روایت بخاری دی. سلام نمبر روایت قیلة بنت مخرمه رضی الله عنها فرمای ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء. دا ما نبی صلی الله علیه وسلم ولیدو چې د الله پیغمبر قرفصاء ناسته کړې و. دا کوم چې احتباء ناسته ده ما د الله پیغمبر دغه شان ته ولیدو. خدا یاد ساتي وی چې فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة
ارعدت من الفرق وکله چې ما رسول الله ولیدو دا غي د عاجزۍ ناس ته ما ویل لکه سړی کیږي کنه چې عاجزي به ګډه معلومیږي د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا عاجزي چې ما وکتل په دې ناس ته کې نو وز एकदम ارعدت من الفرق زما دا بدن یعنی د ویر د وجنه وره پیدو چې الله پیغمبر ته وګوره یو عظیمه هستی او دومره په عاجزۍ باندې ناستا څومره عاجز انسان دی دا زما د بدن کې یو ویر را پیدا شو او زما د بدن د ویر د وجنه ارعدت دا زما د بدن وره پیدو دا روایت د امام ابو داود او ترمذی دی اخیرا روایت د ابو ختمیږي شرید ابن سوید رضی الله عنه وی مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جالس هكذا وبما باندې رسول الله صلى الله عليه وسلم تیریدو او وزدي سيناستما څنګه ناستما ودا ترخه وخدلا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري وما د خپل چپلاس دملا شاته خو واتكأت على اليه يدي او ما څکړی و ما دغه شان د بدغ خپل لاس باندې تکیه والے وا څنګه تکه دې ته ویل کېږي دا چپلاس ده یان دې سیمه کړو په دې طریقه باندې زه ناسو مو د الله پیغمبر مامنه تیرې دو فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقعد قعده المغضوب عليهم آیت د هغه خلکو په شان د کینی چې باغوي باندې الله تعالی قهر او غصر علی کړی دا یا د يهودو غوند ناسته کې دا یا ساتي یعنی دا روایت ابو داود ته به اسناد صحیح صحیح روایت ده یعنی د دین اسنه نبی صلی الله علیه وسلم منه ته وکړه چې دا د هلاکړی شو دا د غضب لګل شوی قوم طریقه دا و د سیناسه تاسو مکوي ان موږ تاسو اکثر ګورو کنه خلک دي سي ګاني په دې رقم باندې کینی خو به ابن عثیمین ولادي کې طریقې خو درې دي وې کچرته دواړه لاسونه ما څوک دي سي کینی نو دې کې لکه دې کې دا د حرمت او دې نارواوالي کې نه راځي کو دواړه لاسونه خلاصم ولګي او چپ لاسم ولګي او که سړی صرف خلاصم ولګي نو د روایت کې ودا لاستنم وې دیناسنه مانند راغلي دې صحابي شرید بن سوید چپ لاس لګولیو چپ لاس لګول نو کوم چې حرام ناس هغه دقه ناسته ده نو که سړی د ناس نه ځان وساتي نو کدا بهتره خبره ده کوم چې د احتبا ناس سره چې کوم ده زنګونان سړی ودري او لاسونه زنګونان دراتاو کی بده کې یو خبره ده چې روایت امام ترمذی او د ابو داود د معاذ بن انس رضی الله عنه و نبی صلی الله علیه وسلم د جمعې په ورځ باندې چې خطبه ویل کیږي جمعې باندې امام خطبه وی او د الله پیغمبر دغه حبوی ناس دغه حبو ویل کیږي دغه حبوی ناس چې دې سړی کړي دین نبی اسلام د خطبه د جمعې په ورځ د خطبه د خطیب د بیان په وخت کې چې هغه خطبه کې دین اسلام نبی اسلام منع کړی دا ځکه بدن کې سستی پیدا کیږي بدن کې سستی پیدا کیږي هغه توجه ډیر نه برابرېږي خطیب ته نو په کار دا جمعې په ورځ باندې دغه ناسته د دقیق وخت کې چې امام خطبه کې دغه ټیم کې دغه ناسته ولش عامه طریقه کې عام وختونو کې نبی اسلام دغه د حبوی ناسته اتباع ناسته قرفصا او ته ویل کېږي دا ناسته نبی اسلام کړی دا ان شاء الله دا مستقمه چې استونس دا ناس پر وتلی دام جای شو د الله پیغمبر کړی دا او په دې طریقې سره چې الله پیغمبر کله چې کوم د عبادت شو الله بدل په اجر درکې او دغه شانته احتباء ناسته په عام طریقو عام وختونو کې نبی اسلام کړی دا او د جمعې په ورځ چې امام خطبه کې پاغي کول نه دی په کار الله پیغمبر منع کړی دا او دا کم چې د حدیثي ناسته ده چې سړی خپې وغځي یا خپې سراقت کې او دغه چپ لاس د ملا شا طرف ته سړی ویشه په ځمکه باندې ولګي او باغې باندې تکیه دي سوږي دا د دین نبی اسلام منع کړل ځکه چې دا د يهودو عادت ته د هغوی په شان ناسته ده الله دې هغه سره موږ تاسو وساتي چې کوم د موږ تاسو دین منع کړي او هغه